یوې جینۍ چې خپل یار سره یې بدکاریانې کړي دي ویډیوګانې خو هم راغلي دغه ویډیوګانې به درسره دلته شریکوم تاسو یې دغه ویډیوګانې کتلی شئ اول د دغه جینۍ انټرویو واورئ هغې نه بعد یې ویډیوګانې وګورئ دغه جینۍ وایي چې زما دغه هلک ډېر زیات خوښ و دا زما ګاونډ کې اوسیږي خو زما رشته چې زما خاندان دله نه ورکوله او زما دغه هلک خوښ و نو زه ورسره د کوره راوتښتېدلم او ښار ته ورسره راغلم چې دلته یې په کور په کرایه نیولی او زه ورسره دلته اوسېدلم زما ورسره نکاح وشوه واده مې ورسره وکړو خو دا چې یو مزدورکار او مزدورۍ دپاره به وتو بازار ته او زه به کور کې ځان لوم خو زما د خاوند چې کار ودرېدلو او بیا ورته کار نه میلاوېدلو نو څه کسانو ورته د دغه ویډیوګانو باره کې ویلي ول چې داسې په کور کې ویډیوګانې جوړوه نو تا ته به ډېرې روپۍ میلاویږي زه چې د دغه کار نه خبره هم نه وم نو زه به چې کله خپل خاوند سره میلاوېدلم نو ما نه به یې ویډیوګانې جوړولې او ما ته به یې ویل چې دا د یادګار په طور ځان سره ساتو خو زما خاوند چې دغه ویډیوګانې بهر خرڅولې په غلطو ویب سایټ والا باندې زما خاوند نه به یې روپۍ ورکولې زما خاوند چې اچانک ډېرې زیاتې روپۍ وګټلې او زموږ حالات ټیک ټاک شو ما چې خاوند نه به پوښتنه کوله چې پیسې د کوم ځای نه رالې نو ویل به یې چې زه مزدوري کوم او رښتینې حل به یې راته نه ویلو دغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې خپرې شولې او زما ګاونډ والا کسانو ما ته وویل چې ستا دغه شان ویډیوګانې خپرې شوې دي نو زه هغه ځای نه د خپل خاوند سره بل ښار ته راللم نو دغه جینۍ وایي چې دغه ویډیوګانې ما نه خاوند کړي دي او خرڅې کړي دي چې اوس په سوشل میډیا خپرې شوي دي دا یو میسج دی د هغه جینکو دپاره چې کوم خپل یارانو سره تښتي او خپل خاندان پرېږدي نو بیا ورسره داسې غلط کارونه هم کیږي که دغه ویډیوګانې تاسو هم کتل غواړئ نو زموږ ګروپ کې پرتې دي هلته یې کتلی شئ د ویډیو جوړولو مقصد زموږ دا دی چې تاسو داسې حالاتو نه خبر کړو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ داسې غلط کارونه هم کیږي که دغه ویډیوګانې تاسو هم کتل غواړئ نو زموږ ګروپ کې پرتې دي هلته یې کتلی شئ د ویډیو جوړولو مقصد زموږ دا دی چې تاسو داسې حالاتو نه خبر کړو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ